بس الله تعالی دې رحم وکړي په دې ملک باندې او خدای شته چې مونږ خو ډېر زیات چې دی نو هغه فکرمن یو یوازې مونږ نه بلکې دا اوس زمونږ سره دلته دا ناستو دا زمونږ د اسلام آباد فانا نفس سره خوا کې یو پارک دی هغې سره ناستو او دا د سند پولیس والا ځوانان راغلي دي نو په مونږ تېرېدو سلام یې وکړو ما سلام واغستو بیا مې ورته وویل چې یاره تاسو خو مېلمانه او دلته نږدې څه دغه نشته چې تاسو خاطر مدارم کړی وی نو هغې ډېر زیات خوشحاله شو بیا مې د کم ځای نه نو وی چې مونږ د سند نه راغلي نو بیا هم خبرې کولې نو هغې غریبان په خپله وی بس ما ته وی چې ساین ته مشر یې ته دعا وکوئ چې زمونږ په ملک باندې خدای پاک رحم وکړي او د حالات ښه شي که نه نو لکه که زمونږ پولیس دی که زمونږ فوج دي که زمونږ نور سکیورټي ادارې دي که هغه نور سرکاري ملازمین دي هر سړی د ژوند د هرې طبقې د دې حالاتو نه مونږ دا نشو ویلی چې خوشحاله دی فکرمند دی خو مونږ چې په ټي وي ګورو نو په ټي وي باندې زمونږ حکمرانان خو خیر هر څوک تاسو به اورېدلي په هر دور کې صرف دې دور کې نه بس هغه خو وایي چې بس ټول هر څه ښه دي باغ و بهار دی سپرلی دی او بس نغمې دي خو داسې نه ده نو حالات اوس هم کړکېجن دي او د سبا هېڅ پته نه لګي نو چې یاره سبا به څه پېښېږي نو خدای دې وکړي چې دغه شي زمونږ د حکمرانانو نه د خدای پاک عقل فکر ورکړي د کرسۍ جګړه را نور هېڅ نه دي د مفاداتو جګړه را نه نظریه شته نه فکر شته مونږ چې په ننني وخت کې کم صورتحال ته ګورو نو هغه صورتحال لوی قوتونه دي پرون چې کم دی نو روس او امریکا وه نن چې کم دی نو امریکا ده او چین دی وروسته او میدانی جنگ چې دی نو هغه زموږ خاوره ده مطلب دا دی چې امریکا چین ته لاره نیسي او چین چې کم دی نو هغه امریکا د دې منطقې نه راوښکو په دغه کې دا ټول زموږ چې څه صورتحال دی دا په دغه تناظر کې دی نو اوس زمونږ د دغه له پکار دا وي چې یو ښه حکمران چې نو هغه داسې چې هغه منځمانه کې یو داسې کار وکړي چې نه سیخ وسوځي نه کباب هغه د پیر ګوهر صاحب شعر دی نظم خو شاعر امن نو په دې ورته خطاب هم میلاو شو نو هغه وایي چې زار د امریکا د روس د زار د چین شي غواړم چې هر خوا مینه شي نو خصوصا زمونږ پښتانه شاعران او شاعر چې د هرې ژبې هغه د امن د ورورولۍ د مینې خبره کوي نو بس خدای پاک زمونږ خو دغه دي چې مونږ شاعران خلک یو شعر او ادب سره وابسته ده د شعر او ادب په وسیله باندې مونږ د مینې د ورورولۍ خبره کوو نور د حکمرانانو دغه او بس نور د الله تعالی نه به سوال کوو چې خدای پاکه ته خبره خیر ته ورسې او د ملک ته داسې قیادت ورکړي چې هغه د دې ملک او د دې قوم دپاره چې دی نو سودمند او فایدهمند وي